ګرانو مینهوالو السلام علیکم. یو ځل بیا مینهوالو زما لخوا ډیر ډیر سلامونه او نیکې هیلې. امید لرم د الله نه چې ټول به ښه او خوشحاله وئ. مینهوالو نن زه بیا لایو راغلم، تاسو سره یو څو خبرې شیر کوم. د نن نه کال مخکې زما په خیال هم دا د اپریل میاشت وه او زه لایو راغلی وم، ریکارډینګ مې کړی و ویډیو په سټوډیو کې او تاسو سره هغه بیان ما شیر کړی و چې زما ورور داسې زیاتی کړی دی، ما په اعتبار کړی. مینهوالو زما کوشش دا و چې زه خپله پښتو سر ته ورسوم او ما تاسو ته دا هم ویلي چې زما مور یقین نه کوي په ما باندې. زما مور راغلی وه پرون او ما چې د هغې حالت وکتل نو زموږ د پښتنو خبره چې زما مور نیمه هم نه ده پاتې شوې، ډیره زیاته خرابه شوې ده او په بیمار حالت کې زما مور ما له راغله. ما ته ډیره عجیبه لګي چې زه دا خبرې تاسو سره شیر کوم او تاسو سره ځکه زه دا خبرې شیر کوم چې زه تاسو ټول عوام خپل ګڼم، ځکه چې زه وړه ستاسو په مخ کې رالویه شوم نو زه تاسو ټول تاسو خپل ګڼم. زما مور په بیمار حالت کې راغله، ما ته هغې په خپو لاس ایښی و، ما منع کوله او هغې ډېر زیات ژړل. دومره هغه بې حاله وه چې خپل توازن هغې بحال نشو ساتلی. سزا جزا ورکول دا خو د الله کار دی مینهوالو. زما خدا کار و چې زما کم عزم و کمه اراده وه هغه ستاسو په حمایت سره ما سر ته ورسوله. بیا هم ویم چې زما کم عزم او کمه اراده وه ستاسو په حمایت سره هغه ما سر ته ورسولو او باقي د مور رشته خو زه ختمولی ځکه نشم چې دا رشته قدرت جوړه کړې ده، صحیح ده، او د مور په بچي ډیر حق وي. نو مینهوالو قانوني جنگ د خپل خاندان سره زما و او هغه زما حق و چې قانوني جنگ ما د خپل خاندان سره وکړو او مې ګټلو. د دې نه پس ذاتي جنگ شروع کیږي، په هغې باندې زه د مور رشته د قیامت د ورځې پورې څنګه ختمه کم. زه چې دا خبرې کوم مینهوالو ما ته ډېر عجیبه فیل کیږي ځکه چې ما د خپلې مور حالت وکتل نو ما نه برداشت کېدل. نو اوس دا خبره کوم چې تاسو ما ته مشوره راکړئ. څنګه چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې ما ته دعا وکړئ
چې ما الله په خپل مقصد کې کامیاب کړي. مینوالو په سوشل میډیا باندې وینم دا ځنې د اصولو او د اخلاقو خلاف څه خبرې ویډیوز شیر کی. زه په هغې هم نه یم خفه او نه ترې نه ګیله کوم، خو حیرانه ضرور شم. حیرانه داسې شم چې زه به د هغوی نه څه ګیله وکړم او څه به ترې خفه شم، ځکه چې د هر انسان خپل یو سوچ وي. هر انسان څومره چې سوچ لري هغومره هغه خبره کوي. ما اوس موده مخکې په یوټیوب باندې کتل، تاسو به هم کتلي، د مناهل په نوم یوه ماشومه وه د 9 کالو، او کتل مې چې هغه مدرسې ته تله او سپاره د هغې په لاس کې وه او د هغې د پلار دوست، د پلار ملګری هغې هدیرې ته بوتلې ده او اول یې ورسره غلط کار کړی دی او بیا یې کاڼي روچت کړي دي، په کاڼو باندې هغه وجلې ده. مینوالو نن زه ستاسو د میسج جواب نشم درکولی، بیا هم درته سلامونه کوم او ستاسو طرف نه مې ویم چې وعلیکم السلام. چا چې سلام راته سینډ کړی دی. او مینوالو زما د دې قدم د اوچتېدو مقصد صرف دا و چې هره مور دې بیداره شي، هغه تورسرې دې بیداره شي، د خپلو بچو د خیال وساتي. او خبره مې کوله، یوه خبره کوم بله را یاد شي، دا مناهل والا خبره مې کوله. نو دا څوک چې عجیبه ویډیوز شیر کوي په سوشل میډیا باندې، نو دوی ته وایم چې دا مناهل چې وه د دې مور خو سندرې نه وي، د دې پلار خو طبله نه غږوله، دې سره ولې داسې وشو؟ خپلو کې و. زه خو د خپل کور هره خبره تاسو سره داسې شیر کوم لکه چې تاسو زه د خپل کور خلک ګڼم او وړه زه ستاسو په مخ کې رالویه شم، نو زه ځان پردی نه ګڼم ستاسو دپاره او نه تاسو عوام د خپل ځان دپاره پردی ګڼم، ځکه چې زه ډیره وړه ستاسو په مخ کې رالویه شم. بیا دغه شان زینب ماشومې سره څومره زیاتی وشو. د هغې مور په مکه کې وه، پلار او عمرې له تلي و، نو د هغې مور خو هم سندرې نه وې او نه یې پلار طبله غږوله. مینوالو دا د الله تعالی ویش دی د رزق. چاله الله تعالی په څه کې لیکلی دی، چاله په څه کې. زه ځان نه یادوم، زه هر هغه فنکار، هر هغه کس یادوم او هر هغه انسان ته دا میسیج ورکوم چې مهرباني وکړئ د چا په فن پسې، په چا پسې خبرې مه کوئ. ما داسې اوریدلی دي زمونږ په پښتو کې ورته ډیر سپک نوم زمونږ پښتانه اخلي، خو زه به په دې نوم یاده کړم چې یو ډانسره، نور به ستاسو په خپله پوهیږئ زمونږ پښتانه ورته څه وایي. زه ماته عجیبه لګي، زه هغه لفظ ویلی نه شم. یوه ډانسره ټوله شپه ګډه شوه په میدان کې او هغه بیا په لاره روانه وه، یو سپی تږی شوی و او هغې په خپله پڼه کې کمې پڼې چې اچولې وې پیزار، او هغې هغه کوهي ته ورښکته کړه او هغې کې اوبه راوویستې او هغه سپي له هغه اوبه ورکړې. الله تعالی هغه په هغې باندې بخلې وه چې یو ګډېدونکې وه، یو ډانسره وه. نو د الله نه غیر خبرې کول نه دي پکار، ځکه چې بخل نه بخل دا هغه لوی ذات پوهیږي، هغه الله پوهیږي چې څوک بخي، چاله کم مقام ورکوي، څوک نه بخي. د الله په کارونو کې ګوتې مه وهئ، داسې کله هم مه کوئ چې د چا زړه ازار شي. د چا زړه ازارول نه دي پکار. او بیا هم تاسو ته وایم چې څوک دا غلط ویډیوز جوړوي، شیر کوي، هغوی ته د الله د نیکو هدایت وکړي. بیا هم وایم چې زه ترې خفه نه یم، نه ترې ګیله کوم، خو حیرانېږم ضرور. مینوالو ما دې دپاره وی چې زه تاسو سره لایو راشم. ما خپله مور ښه په خوشحالۍ ولیږله،
ډېره په خوشحالۍ مې ولېږله، ښه عزت مې وله ورکو، ځکه چې هغې خپله لوپټه ماته وغورځوله. او یوه مور لور ته لاسونه داسې نیسي، نو ماته خو خپل ځان ډېر عجیبه غوندې ښکارېدو چې زما مور ماته داسې لاسونه نیولي دي. نو ومې ژړل ډېر چې الله زه په کوم امتحان کې تا واچولم. نو زه فلحال دا وخت ډېر په لوی امتحان کې یم. مینوالو تاسو زه خپل ګڼم، بیا هم زه تاسو ته وایم څنګه چې مې مخکې وي ما ته دعا کوئ چې زه کامیابه شم او ما له الله همت راکړي زه دا کیس وګټم. ستاسو په حمایت سره ما کیس وګټلو او ما خپله خبره سر ته ورسوله. خو خفه په دې یم چې لکه سوچ کې یم، حیران یم چې دا څه وشو. او پاتې شوه زما د رور د مجرم خبره. د مجرم په حیثیت د هغه د معافۍ هیڅ حق نشته. خو ما ته ډېرو خلکو دا هم وویل چې الله تعالی معافۍ والا خوښوي او دا د الله تعالی په تا امتحان دی. الله تا معلوموي تعالی الله تعالی دا پاور دومره درکو، دا اجازت یې درکو چې د هغه انسان مرګ او ژوند د خدای او ستا په لاس کې دی. که چېرې ته دا معاف کړي نو دا به راوځي که نه، نو پانسي به شي. نو زه تاسو نه دا صلاح اخلم او تاسو ماله دا مشوره راکړئ په حیثیت د یو مسلمان. نو تاسو ما ته ووایه چې یو طرف ته مې مور ده، ما اورېدلی دي او په قرآن کې د مور ذکر شوی دی بار بار چې مور اولاد نه بخي نو الله یې نه بخي. نو مینوالو تاسو ما ته مشوره راکئ څنګه چې د اوټونو ورځې راشي او زمونږ خلک ټول اوټونه اچوي، د چا اوټونه زیات وي نو هغه وزیر اعلی جوړ شي. نو زه به هم دغه شان ستاسو میسجونه وګورم او زه به بیا ستاسو په میسجونو باندې داسې یو فیصله وکړم چې ما نه الله هم راضي شي، زما مور هم ما نه خوشحالي. بیا هم زه تاسو ته وایم چې ماله داسې مشوره راکئ، داسې خبره راته وکئ چې په دې ثواب کې تاسو هم شامل شئ. نو ما ته ووایئ زه څه وکړم. باقي د مور رشته چې ده نو دا زه نشم ختمولی، د قیامت د ورځې پورې هم نشم ختمولی. زما مور ته ما یو خبره وکړه، ما ورته وی مې امي ته ما ته د دې خبرې جواب راکړه، یو لنډ تپوس درنه کوم. نو ما ته وی چې وایه بچیه، مې افتخار د چا نه پیدا دی؟ وی زما نه. مې زه د چا نه پیدا یم؟ وی زما نه. نو ما ورته وی غلطي د چا ده؟ نو هغې نه افتخار یاد کو او نه بل څوک یاد کړل، ډایرکټ ځان یاد کو، داسې کړل وی زما. ما وی ځان ولې یادې؟ نو په ژړا شوه او بیا د لاسونه داسې کړل. وی لورې که زما غلطي نه وی او ما سوچ کړی وی په هغه ټایم ما ستا په خبره یقین کړی وی نو مونږ به د یو مفتي نه تپوس کړی و چې څه په اسلام کې د ده سزا وه، هغه به مونږ دله ورکړې وه. نه به ته دومره کړېدې او نه به زه دومره کړېدم. زما مور په جواب کې ما ته دا مو وي چې د دې خبرو په وجه باندې زه منم زما دا غلطي وه. ډېرو خلکو ما پسې خبرې هم کړې دي. نو یو بچی هم دا نه غواړي چې زما په مور پسې د خلک خبرې وکړي، خو زما مور زما په خوله یقین نه کوو، ځکه ما تاسو ته ووایي چې زما مور زما په خوله یقین نه کوي او ما ته هغه وایي چې زما وینه ګنده نشي کېدی. مینوالو زما دا لوڼه چې کوم دي، زما دا بچي چې کوم دي، دا یوازې زما بچي نه دي. هغه اردو کې یو متل دی چې وایي بچے سانجے ہوتے ہیں. نو بچی د ټولو بچی دي. زما خو خپله دا ایمان دی او خپله هم زه چې کله بهر وځم ګاډي کې ناست یم نو زه دا خبره کوم او دا به منئ هم تاسو ما سره. هغه کس به مني چې د چا نه خپل بچي پیدا وي.
بیا به مو یم چې اردو کې یو متل دی چې بچې سانجه ہوتے ہیں، بچی د ټولو یو بچی دی. نو زه چې بهر وځم ګاډي کې دا کم ماشومان چې خیر غواړي، تاسو په هغه رب یقین وکئ، الله ګواه دی د دې خبرې چې زه هغه ماشومانو ته وګورم نو ما نه خپل پیدا دي، ما ته خپل بچي مخې ته ودرېږي، زه پې ډېره خفه شم. نو دغه شان د چا نه چې خپل اولاد پیدا وي نو هغه به د بل بچی خپل بچی ګڼي. ما ستاسو بچي خپل بچي ګڼلی دي، ستاسو تورسرې ستاسو وړې لوڼه ما خپلې بچیانې ګڼلی دي، ځکه ما دا قدم د دې دپاره اوچت کو چې هره مور دې بیداره شي، په خپل بچي د خیال وساتي. څنګه چې مې تاسو ته د مناهل ماشومې خبره وکړه، د زینب ماشومې خبره مې وکړه، زمونږ په معاشره کې دا خبرې لکه لګیا دي، شروع دي. یوازې زما په کور کې داسې ونه شوه، د ښه پښتنو کورونو خلکو کې لګیا دي، دا خبرې کیږي. یوه ماشومه مدرسې ته ځي او هغه د خپل پلار دوست هدیرې ته بوځي، هغه هدیرې ته هغه قبرستان ته د کم دپاره چې مونږه تیارې کوو، منځونه کوو، سوالونه کوو چې یا الله د قبر د عذاب نه مو وساتي، او د هغه قبرونو په منځ کې د هغې ماشومې سره زیاتې کیږي او بیا یې په کاڼو باندې وهي او هغه بیا وجلی کیږي. نو بیا هم ویم چې د هغې ماشومې مور سندرې نه وي، د هغې ماشومې پلار تبله نه غږوله. دا زمونږ په معاشره کې دا خبرې روانې دي، خو څوک هم لکه داسې نشته چې د حق اواز اوچت کړي. ما دا همت کړی دی په یوازې باندې. مینوالو داسې ټایم داسې وخت هم راغلی دی چې زه ایک یوازې کوټ ته تللی یم، چې کله به پیشي وه نو زه ایک یوازې هم تللی یم. تاسو به یقین یا کوئ یا نه، خو هغه الله زه لیدلی یم چې ما کم همت کړی دی د خپل قوم د بچیانو دپاره. دا زما لوڼه نه دي یوازې، زما کم چې بچي دي دا د پوره پښتونستان لوڼه دي، دا د پوره قوم لوڼه دي، دا د پوره مسلمانانو لوڼه دي. او ستاسو بچي ستاسو لوڼه زه خپل ګڼم. ما دا سوچ وکړو چې ما نه خپل پیدا دي، ما سره خو داسې وشوه، خو کیدای شي زما د دې خبرې نه هغه میاندې او زمونږ دا تورسرې دا عبرت واخلي چې د خپلو لوڼو خیال وساتي، د خپلو لوڼو حفاظت وکړي. نو زه د دې اجر به ماله الله راکوي. مینوالو فنکار چې وي هغه د قوم امانت وي. د فنکارۍ نه د دې فن نه علاوه هم ځینې خبره به زه تاسو سره شیر کوم، یوازې د فن خبرې نه دي. او الله دې ما سره هر فنکار ته داسې توفیق ورکړي او داسې یو وسیله روانه کړي چې دې فن ته ضرورت نه وي. او مینوالو دا زما په دې باره کې تاسو سره پیلنۍ او اخرنۍ خبرې دي. دې دپاره لایو راغلم چې تاسو ماته یو مشوره راکئ، زه څه وکړم. زما مور ماله راغله، زما مور زما خپو ته ټیټېده، ما راونیوله مې امي داسې مه کوئ. ما ته خپل ځان بیا ډېر بېادبه ښکاري چې زه دې ټایم زه تاسو بېنوا ولیږم، خو ما په دې خبره هغوی ولیږل. ښه عزت، ښه چای روټۍ، ښه عزت مې ورله وکړو. یو دشمن هم چې د چا په کور وردننه شي او د چا کور ته لاړ شي نو د هغوی هم خلک خیال ډېر ساتي. ننواتې جرګه په دې ټولو خبرو زه ډېره ښه پوهېږم، د پښتو په ډېرو خبرو الحمدلله ښه پوهېږم. نو ما مور ته دا ووې چې مورې زما دې دنیا کې یو ته مورې تا مور ګڼم، خو د ورونو سره هم دعا سلام ساتل نه غواړم. د هغې وجه صرف دا ده چې زړه مې ته خفه دی، زما یې تپوس نه دی کړی په دې سخته کې. په ما څومره سخته تېره شوه، یو ورور زما ټلیفون نه دی کړی د هغه خپل ورونو نه. هغې نه ما ته عوام ښه و، عوام زما تپوس کړی دی، زما سپورټ یې کړی دی، ما دپاره ټوپک ډېرو خلکو اوچت کړي دي. د هغوی پښتو ته زه سلام کوم او ډېره مننه کوم د هغه خلکو چا چې ما سره په دې لاره باندې قدم اخیستی دی او څوک چې ما سره ولاړ دي په دې لاره کې او چا را سره ښه وکړل. او مینوالو داسې خلک هم پکې راغلل، ځکه زه تاسو ته وایم چې د فنکارۍ نه علاوه د فن نه علاوه به ځینې خبرې زه تاسو سره داسې شیر کوم چې هغې نه به تاسو هم عبرت اخلئ
چې او نازي اقبال سره داسې وشو نو هر چا سره داسې کېدی شي. د ډېرو پښتنو سره ډېر ظلمونه کېږي، لګیا دی زموږ په معاشره کې دا خبرې رو روانې دي، خو څوک نشته چې تپوس یې وکړي. نو هغه میندو ته بیا هم دا میسیج ورکوم چې زما خویندو میندو په خپلو بچو ډېر خیال وساتئ، په چا یقین مه کوئ، د لاس ګوتې ټولې یو شان نه وي. ټیک د منم دنیا کې ډېر ښه ماماګان شته، ډېر ښه ترونه شته، ډېر ښه مور پلار شته، ډېر ښه ورونه شته، خو دا د لاس ګوتې یو شان نه وي. बिल्कुल تاسو ماته لیکلی دي چې کسی کو معاف کرنا बहुत अच्छी बात है. منم ځکه زه تاسو ته وایم بېشکه جنت د مور پلار د خپو لاندې دی، معاف یې کړه مور دعا غنې واخله. بالکل جی بالکل، مننه. الله دې ستاسو عزت وکړي او د دې خبرو ثوابت دی الله تاسو ته هم درکړي چې تاسو ماته ښه مشوره راکوئ او ما تاسو سره ځکه دا خبرې شیر کړې چې زه غواړم چې دې ثواب کې هم تاسو شامل شئ ما سره. او ضرور مخ لیدل نه غواړم، ضرور سره خبرې کول نه غواړم. چا چې ګناه کړې ده، چا چې دا قدم اوچت کړی دی، هغه د معافۍ لایق بالکل نه دی. په منځ کې زما مور ما ته راغله او مینوالو دا به هم تاسو ته پته وي چې دنیا کې هر څه پیدا کیږي، مور پلار نه پیدا کیږي. مینوالو د الله تعالی د امتحان په هر چا باندې راتلی شي. دا کم چې په ما راغی او دا کم چې په دې نورو ماشومانو تیر شو، د چا میاندو چې ګانې نه کولې، د چا میاندو چې دا فن نه کوو، هغه وړې وړې ماشومانې د هغوی ویډیوز چې زه اوس هم ګورم نو زما زړه خفه شي، ما ته خپلې بچیانې را یاد شي چې وګوره یوازې زما د بچو سره داسې ونه شو، د ډېرو ماشومانو سره دغه شانته کیږي. دا زموږ په معاشره کې دا خبرې شروع دي. نو الله دې ټولو مسلمانانو ته د نیکو هدایت وکړي او ټول ما ته هم دا وایي چې معاف کولو والا الله تعالی ډېر خوښوي. نو زه غواړم چې زه داسې یو فیصله وکړم چې په هغې مانه الله هم راضي شي او تاسو ته هم پته وي چې نازیه اقبال چې کم قدم اوچت کړی هغې خپله پښتو هم سر ته ورسوله، خپل کیس یې هم وګټلو، خپلې مور ته یې هم ثابته کړه چې مورې زه په حق وم، تا په ما یقین نه کوم. باقي سزا جزا ورکول د الله کار دی. الله تعالی دې ورسره بیا هم پوه شي، یوازې دا مجرم نه، دا زما ورور. کم مسلمان چا چې دا ګناهګانې کړي دي او لګیا دي زموږ په معاشره کې، نو الله تعالی دې هغوی له خپله سزا ورکړي، هم په دې دنیا او هم په هغه دنیا. زما د دې ورور سره زه خپلې مور ډېره زیاته وجړولم، ما چې د هغې حالات وکتل نو زموږ پښتو خبره بیا هم درته یو ځل ویم چې هغه نیمه هم نه ده پاتې شوې. زما مور ما ته لاس داسې کوي، دا د لاس 5 ګوتې دي، وایي په دې 5 واړو ګوتو کې چې یوه ګوته هم خوږېږي نو وایي درد ټول لاس ته کېږي، وایي ټول لاس ورسره خوږېږي. وایي دغه شان بچي دي، وایي تاسو ټول زما بچي یې، چې کم بچي ته مې هم تکلیف وي نو ما ته تکلیف وي. او دایم وي زما مور ما ته دا ووایي چې زه درته په قرآن لاس ایږدم او دا وعده در سره کوم چې لورې ستا په خبرو زما یقین راغی او تا سره زه دا لیکلیم کوم چې زه به دې هلک ته د زوی په نوم اواز نه کوم او دا به زما زوی نه او نه به یې زوی ګڼم، او صرف د دې پانسۍ نه یې بچ که او نه به په دې خاوره دی ګرځي دی زه چېرته بل ملک ته لیږم او د زوی په نوم به زه درته کله اواز ونه کړم. وایي دا زه تا سره لیکلی کوم او په قرآن درته لاس ایږدم چې ته زما زویم یې، ته زما لورم یې، همیشه دې زما عزت کړی دی. دا زما د مور لفظونه بچپن نه واله
اوسه پورې دې زما عزت کړی دی او اوسه پورې دې زمونږ خواهشات پوره کړي دي، نه دې د خلکو خبرو ته کتلي دي. او ماله دې الله نورم وس او توفیق راکړي چې زه خپله ابۍ خپله مور خوشحاله کم او هغه ماته دعاګانې وکړي. او یقین وکړئ مینهوالو چې زما مور کله زما د کور نه وته، هغې دا لوپټه داسې ونیوله او د ماښام بانګونه شروع شو، او دغه بانګونو سره چې هغې ماته کومه دعا کړې ده که نه، نو زه په هغې دومره ډاډه یم. زه به یم بېشکه مور وي. زما مور ماته ډېره دعا وکړه، وی بچیه دا یې مو وی چې ستا کم ګناهونه وي هغه دې م الله زما کړي، خو تا دې الله هم په دې دنیا کې خوشحاله کړي، هم په هغه دنیا او د هغه دنیا ګټه دې تعالی الله درکړي. دا دعا ما دپاره ډېره لویه خبره ده مینهوالو، چې ما ته زما مور دعا کوي او زما مور دا هم مني. دا ټولې خبرې وکړې، زه د هغې ډېر عزت کوم. ما د هغې خبرې ریکارډ نه کړې. زه نه غواړم چې زما د مور خبرې د دنیا خلک واوري، ځکه هغه هم یوه پښتنه ده او د هغې خبرې زه تاسو سره کوم. او اوس کیدای شي زما مور ما ته ګوري هم، زما خبرې اوري هم. د هغې دا خبرې وي چې بچیه تا موږ دپاره ډېرې سختې او تکلیفونه تیر کړي دي او زموږ دپاره د خپل بچپن ضایع کړی دی. مینهوالو ما چې دا فن وکړو او کوم او کړی مې دی، نو د خپل مور پلار دپاره زما پلار ما تاسو ته مخکې ویلو چې هغه ډېر زیات بیمار و. زما ترونو ورسره لاس اخلاص نه کوو، د هغه زیړی و. نو هغې په وجه زه ډېره وړه وم. ما پلار ته ویم زه به سندرې ویم او زه به ستا زوی جوړېږم، د زوی په شان لاس به در کوم. نو هغه خبرې زما مور چې راغلې وه په دغه موقع دا خبرې مې یادولې چې بچیه ستا کومه قرباني زه یاده کړم، ستا بچپن چې تا کوم بچپن موږ دپاره ضایع کړی دی. تا څومره وهل خوړلی دي چې دا فن تا یادوو، نو تا هغه ټایم څومره وهل خوړلی دي. ما کتلی دي زما مور دا ومنله او د پوره جرګې او د ټولو په مخ کې دا خبره کوله چې الټی ما ته وی چې بچیه ته ما معاف که. نو ماله دې الله دومره وس نه راکوي چې زه د خپلې مور بېعزتي وکړم یا د بل چا په خوله د هغې بېعزتي برداشت کړم. بیا هم ویم د مور رشته قدرت جوړه کړې ده د قیامت د ورځې پورې، نه زه ختمولی شم او نه بل څوک ختمولی شي، ځکه چې الله تعالی په قرآن کې د مور دپاره ډېر اهمیت ثابت کړی دی او ډېرې خبرې د مور په باره کې په قرآن کې لیکلی شوي دي چې مور اولاد نه بخي نو الله یې نه بخي. ما دا هم یو حدیث اورېدلی دی چې یو زوی 5 وخته لمونځ کوي، د الله په لاره کې ځي او خپل چې څومره مطلب د هغه کاروبار یو څومره ګټه وټه یې هغه د الله تعالی په کاروبار د الله تعالی په نوم باندې د خپلې پیسې خرج کړي او د الله په لار کې لاړ شي او هغه بیا شهید هم شي د الله په لار کې جهاد وکړي او بیا هم چې مور ته خفه وي نو یې الله تعالی یې نه بخي. نو زه دا ویم چې الله تعالی دې ما نه راضي شي او چې زما مور ما نه خوشحاله ده، نو بس زه داسې ګڼم چې بېشکه الله به ما نه خوشحالي. بلکل جی بلکل، تاسو ما ته وایئ چې د خپلې مور دپاره یې معاف که، بلکل. او بیا هم هغه خلکو ته ویم چې مهرباني وکړئ، دا سوشل میډیا باندې زه ګورم څوک غلطې ویډیوز شیر کوي، بیا دا خبره دوباره کوم، نو مهرباني وکړئ د آخرت د خبرو نه څوک هم خبر نه دي چې په قبر کې به د چا سره څه عمل کیږي او الله تعالی به په څه باندې هغه انسان بخي. په فضائل اعمال کې دی چې هر چیز کی دار و مدار نیت پر ہے. زه د حدیث ډیره زیاته شوقی اما او ګورم حدیث کتابونه دي را سره، نو بیا هم تاسو ته وایم چې ماتم دعا کوئ ټولو فنکارانو ته چې الله تعالی ټولو ته یو وسیله داسې وسیله روانه کړي چې بیخي دا فن اونه کې. اول زه دا دعا کوم بیا تاسو پې امین ووایئ. مینهوالو ما خپلې مور ته ویمې چې هغې کله زما په خپو باندې لاس کې ښودل، ما هغه راونیوله او لپټۍ راته وغورځوله چې بچیه ته په حقه یې او تا وګټله او بس ما وبایلله. ما ورته وی نه مورې
ما د ګټې او بایللو دپاره دا خبره نه وه کړې.